الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او دا باغی کی تقریبا پینزم بیان یا پینزم درس ده. پاخرینی بیان کی منگا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسب بیان کړو او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان او دغه به موږ تفصیل کړو. رسول صلی الله علیه وسلم پلار دغه نکاح او دغه شان دغه د خدمت تذکرہ چې کومه د حاجیانو کړي به دا خبره موږ بیان کړی و چې د عبدالمطلب په ژوند کې چې داغه نوم شیبه د خپل داغه په ژوند کې یو څو واقعي ډېر ناشنا راغلي. یو واقعه و د زمزم د کوی چې هغه موږ ذکر کړی و او څنګه الله سبحانه تعالی هغه له شرف ورکو. دویمه واقعه داغه په ژوند کې راغلي و د ابرهه تبایی هتیان ولا اصحاب الفیل چې دغه واقعه موږ پرې خو دی و دی بیان ده. په دې نننی بیان کې ان شاء الله د اصحاب الفیل واقعه تفصیلا بیانو. ابرهه چې کله اراده وکړه د کعبې د ورانولو او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش په څه طریقه باندې هغه پیدا شوی او په کوم ورځ پیدا شوی او په کوم میاشت کې پیدا شوی نو د هغې تفصیل به ان شاء الله نن کوو که الله سبحانه تعالی توفیق راکړو. د عبدالمطلب په ژوند کې او دا خبره اوس ریاض ساتي چې عبدالله مړ شو، عبدالمطلب څه دی ژوندی دی، نیکه یې و د رسول الله وسلم دی لا نه و مړ او وروسته به د مرګ خبره بیا راځي مخې ته. نو د په ژوند کې دویمه چې کومه ناشنا واقعه راغلې وه هغه د اصحاب الفیل واقعه اتیانو واله چې د هغې تذکره په قرآن کې شوې ده. په لږو ایتونو کې ډېره غټه واقعه الله سبحانه تعالی بیان کړې. ایته سورة الفیل ویلی کېږي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. رسول صلی الله علیه وسلم هم د دې واقعې تذکره کړې ده. په روایتونو کې دا راغلي، د سیرت او تاریخ په کتابونو کې هم علما بیان کړي ده، د تفسیر په کتابونو کې هم علما بیان کړي. او دا یو غټ نعمت و چې الله سبحانه تعالی قریش والا ورکړو چې د هغوی نه الله سبحانه تعالی د هتیان والا واړول. هغه هتیان والا چې هغوی اراده کړې وه چې موږ به کعبه ورانوو بلکل به ختمو، الله سبحانه تعالی هغوی ختم کړو. حالانکه هغه په هغه وخت کې نصرانیانو. دا ناشنا خبره لکه دا ابرهه چې دی په کوم دین باندې و؟ د نصرانیت په دین باندې و. او د مکې مشرکین په کوم دین باندې دي؟ په شرک باندې دي. نو نصرانیان غوره دي که د مشرکان؟ نصرانیان غوره دي. الله سبحانه وتعالی چې د دې کعبې د حفاظت کړی نو دی کې دا خبره پرته ده او د دې واقعې نه دا خبره روزي چې ای قریش والو منګه دا مرسته په دې نه ده کړې چې تاسو غورئ د حبشي والا نه، بلکې الله سبحانه تعالی چې د حبشي والا تباه کړي دي د ابرهه او د هغه لښکر، نو دا د دې دپاره چې الله سبحانه تعالی د دې کور عزت او تعظیم ښه ډېری. اصل خبره دا وه. دویمه ده چې یو انسان پیدا کېدو ولا دی چې هغه به اخرنی پیغمبري خاتم الانبیا وي، ځکه دا غټ انسان پیدا کېدو ولا دی په دغه کال باندې دا واقعه راغله. نو دې کې د قریش څه خاصیت نشتی، بلکې ټوله خبره د الله سبحانه تعالی د کور ده. الله سبحانه تعالی د خپل کور حفاظت کو، د هغې تعظیم او عزت د خلکو په سترګو کې ښه ډېره بل چې رسول سم پیدا کېدو ولی. نو دا واقعا بعضو کتابونو کې تفصیلا ده، بعضو کې مختصر ده، او موږ به انشاءالله
غونډه او لنډه بیانو. قصه د اصحاب الفیل هغه داسې ده، که تاسو ته یادي نو ما مخکې دا خبره تاسو ته بیانه کړې وه. په هغه وخت کې کله چې موږ دا خبره کوله چې څنګه د یهودیت چې دی نو د عربو ته دننه راغلی، نو د هغې یو وجه دا وه چې ذو نواس باچا دی یا مشرک یا یهودی و، او دا هغه باچا دی چې وجلي و اصحاب الاخدود اکندې چې ورکه نستې، او دغه نصرانیانو تقریبا 100,000 کسانو ده چې د وجلو یا سره پاسه 100,000 چې په تاریخ کې عدد کم او زیات راځي. په دې نصرانیانو کې کم چې د زونواس وجلي دي او د کندې کنستې وي او هغې ته غوزارل، په دوی کې یو کس پاتې شوی چې د هغه نوم دوس ذو ثعلبان. دا دوس چې دی پاتې شوی د هغوی نه، ذو ثعلبان دی پاتې شوی. نو دی لاړ په قیصر پسې کوم چې د شام باچا و، هغه په هغه ټیم کې نصرانی و، نو دی په نصراني ته باچا هم نصرانی و. نو هغه ته خبره وکړه چې وایي ذو نواس موږ سره دا ظلم وکړو دا یې وکړو. نو هغه نجاشي ته خط ولیکو د حبشې باچا ته، ځکه چې هغه نږدې و یمن ته. نو هغه 2 امیران راولېږل، د یو نوم اریات او د بل نوم ابرهه ابن الصباح یا ابن الصباح. د 2 کسان راولېږل، غټ لښکر راغی یمن ته راننوت او د هر څه داسې میده کړو ټول، او د ذو نواس نه هغه باچایي واغسته، او ذو نواس چې نو دریاب کې غرق شو، تباه شو او ختم شو. او دغه شان د دوی باچایي په یمن باندې رااله. د 2 امیرانو یو اریات او دویم د ابرهه. نو د دوی په منځ کې بیا اختلاف راغی، د دې 2 مشرانو په منځ کې کم چې چا رالیږلي وو، نجاشي رالیږلي وو. دې دواړو د اراده وکړه چې لښکرې تیارو، یو به د ابرهه لښکرې بل به د اریاتي، او یو بل سره به جنګ وکړو. بیا په دې باندې خبره ختمه کړه چې لښکرو تیارولو ته ضرورت نشته، وی لښکرو تیارولو ته ضرورت نشته، او موږ دواړه به د یو بل سره جنګ وکړو، ته مخامخ شه زه مخامخ شم، دې میدان ته به راوځو. چې کم یو زورور شو دا بلې مړ کړو، باچایي به هغه ته پاتې. نو دواړه چې میدان ته راکوشو او هر یو په یو بل باندې ښه ګزارونه وکړو. په دې کې د اریات یو دومره خطرناک ګزار وکړو چې هغه د ابرهه په پوزه باندې ولګېد، د هغه پوزه پرې شوه، او ځکه هغه ته ویل کېږي ابرهة الاشرم. اشرم ورته د دې لاسه ځکه چې پوزه پرې شوې وه، د هغې د لاسه خوله هم شلېدلې وه، دا مخ هم شلېدلی. نو بیا د ده سره یو غلام و، هغه هم په اریات باندې حمله وکړه او ده پې هم حمله وکړه، نو هغه کس یې مړ کړو. ابرهه چې واپس راغی نو زخمی شوی و ډېر، دغه زخمونو علاج یې وکړو، او بیا د هغې نه بعد خپله باچایي مضبوطه کړه په دغه ځای باندې، خپله مشرتیا. نو نجاشي د دې نه خبر شو چې د دواړو وران شوي او د یو بل د قتل ارادې کړې وي، او د یو یې ترې مړ کړو. نو نجاشي د ته خط ولیکو، په هغې کې دی ملامته کړو او سخت لوز یې ورسره وکړو، او دی ورته ووایي چې قسم یې وخوړو چې زه به ستا په دې خاوره باندې خپه ږدمه او تا نه به زه د تندی پرې کومه، دا ستاسو د کولو کار دی. او قسم یې وخوړو. ابرهه هغه ته واپس خط ولېږو، داسې نرم نرمې خبرې ورته وکړې، او خپل کسان یې ورسره ولېږل، او هغه ته هدیې او تحفې او دی ورته ولېږل، او یو کڅوړۍ ورته ولېږله چې په هغې کې د یمن خاوره وه، او د دې خپل تندي نه یې لږه غوښه پرې کړې وه، هغه یې پکې ایښودې وه. او دی ورته ووایي چې باچا صاحب څه چې شوي دي هغه شوي دي، زما نه غلطي شوې ده، او تا قسم خوړلی نو خپل قسم په دې پوره کړه چې په دې خاوره باندې خپه کېده، او دغه زما تندي غوښه د تا ولیده، په دې سره ستا قسم چې دغه پوره شو. بیا یې د هغه دپاره یو کنیسه جوړه کړه، ګیرجه، غټه ګیرجه په
صنعاء علاقه کې په یمن کې کوم صنعاء علاقه الته غټ دنګ دومره دنګ چې عربو باغې ته القلیس وي هغه دې دلاسه چې چا به ته کتو دومره دنګ او چې چا به ته کتو نو داغه نه به ټوپۍ کتولې ده او د باغ وخت کې دومره دنګ کنيسه او د دنګ آبادي وکړه د دې لپاره وکړه چې د نجاشي خوشاله شي او دی وته وی چې عرب زدي طرف ترواړو حج له بدل تراشي لکه څنګه چې کعبه ته خلک زی مکې ته دغه شنبه د خلک دل تراشي به چې کله تیار شو دا کنيسه او د ګرجا نو بیا د اعلان عام اعلان چې څوک حج راځي نو دل تراشي دا خبره په عربو باندې ډیره بده ولګیده خصوصا هغه عرب چې غوي عدنانیان دي او قحطانیان دي چې د اصل عرب دي په دوی باندې دا خبره ډیره بده ولګیده په قریش باندې خو ډیره زیاته بده ولګیده تر دې چې د قریش باز ځوانان رالو ولته او په دغه کنيسه کې د شپې او د سماته وکړو او بیا لاړو او بس سیرتونو کې دي چې راځي چې ووري به کې ولګو د غزې وران کو دا خبر ورسېدو ابرهه په دې باندې څه غوسه شو او قسم وکړو لا يسيرن الى بيت مكه ولا يخربنه حجرا حجرا قسم وکړو زماري قسمي چې زب د کور قران ورول زم کم چې په مکه کې یو خخته به دي زو باسم د غوسې د لاسه دا خبره وکړه دا غینه بعد یو غټ لخر تیار کو چې سیرت کې راځي فی جیش کثیف عرمرم یو غټ لخر تقریبا چې داغه بعد سیرتونو کې تذکرہ راغلی چې 18000 کسانو سره 18000 کسانو په دې کې سره اتیانو یا نه یا دیارلس او دې سی ویل کېږي چې دولسو او د هتیان دې لپاره بوتلو چې دوی په مری کې وزنجیرونه واچي دوی سټونو ته وزنجیرونه واچي هغه به ست واچي هغه کعبه ته واچي د کعبه دیوالونو ته په یو ځای به ختمه کی د دې لپاره د ځان سره چې هتیان روان کړو عربو دا سوچ کو اوس که هر څه کول وړ خدای سره ودرول وړي یو خدای الله کور بل زموږ عزت دی د عزت خبر هم ده نو کوم چې ځان کمزوري لیدو هغه غلی پاتې شو او ابرهه ګره سوق دې معمولی سره نه او به سره اتیان دی په لخر کې په وخت کې چې به اتیان د چا سره دا به لکه سوپر پاور چوتنه سبا وي غټ طاقت به وته نو د ځان سره د لخر روان کو 18000 کسان تقریبا او هغه سره یو سو هتیان او یو غټ هتی د سره چې دغه نوم محمود کوم عربو چې مقابله نشو کولای د غلی شو خو باز په کې دي چې هغه مخامخ راړو یو کس د مخې ترانه چې غډی عزتمن سړیو او د یمن د علاقې او د یمن د بچایانو نه پاتې شو چې هغه ته ویل کېږي ذو نفر او هغه د خپل قوم راجمع کو ټول وروته د دې لپاره چې ابرهه مخې ته ودرېږي داغه سره جنگ وکړو د الله د کور نه منکو نو داغه قوم دا خبره ومنله او ټول وروته د ابرهه په خلاف باندې خدای زور ونه رسیدو په ابرهه باندې ابرهه کسانی ته وجل او دغه کم دغه چې مشر ذو نفر د ځان سره قیدی کو د ځان سره روان کو به دغه شهر روان سفر جاری ساتو تر دې چې زمکه ته ورسېدو هغه ته ویل کېږي خثعم زمکه ته ذکر دی ورسېدو یو کس ته مخې دروته دا غنمو نفیل ابن حبیب الخثعمی نفیل ابن حبیب الخثعمی د خپل قوم سره چې دغه قوم شهران او ناهس د دوه قومونو د دې ځان سره راوښتو د مخې ته تیار ولاړ چې کله راغی د دوی په منځ کې خ جنگ وشو خدای اوس نه رسیدو په ابرهه باندې او ابرهه دغه کسان وجل او کم چې دوی مشر نوفیل د ځان سره قیدی کو او اول خو دې را دوکړه چې وجنمه خو به معاف کو وې مړ نه کو خو د ځان سره قیدی کو د دې لپاره چې د حجاز د لارې خي
اتر لاري معلومي وي چې د علاقې کسو مشر سړیو نو ټول ته معلومي نه او دا فیصله وکړه چې مړ کوي نه خو د ځان سره به ملګری کو بدیل لخر کې موږ سره بقیدی او موږ ته به لاري خي طائف ته چې کله را نږدې شو نو طائف کې یو قبيله او ثقيف قبيله چې هغه د مخې ته ووتو ناغو دا ورېدلو چې د کور ورانی اوس دا په دغه ته نو چې کم کور ورانی نو دا غوی دا مطلب چې زمنګ دا کور کم بوت چې هغه عبادت کې هغه ته لات بوت وي الله سبحانه وتعالى په قران کې تذکرہ کړی دا غوی دا مطلب چې دوی را روان دي د دې بوت رانولو لپاره چې کله راوته د سره ملاوي شو هغه د جمهور خوستاو سره سکار نشته او نستا سره بوت سره زمنګ کار شته نو فاکرمهم هغه سخ عزت کو دوی او یو کس سره ولګو چې غنمو ابو رغال یا ابو رغال او دا سره د دې لپاره ولګو چې دې به تاسو ته مخې ته لارې خي روان و ابرهه د غشر کله چې مغمس علاقې ته ورسید او دا مکې ته بالکل نږدې علاقه ده نو الته دې خپل لخکري ودرو پړای واچو او خپل لخکري ولګو مکې ته دنه چې مکې والا سره سه او خاني سمالي غتی والی ورانسي غولړو خان مخان راوستو د قریش ولا مکې ولا دغه کوم زور نه رسید نو په دې کې 200 او خان د عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه سو او خان ونیو 200 او خان ته ونیو او دا کوم کس دنه ورغلو د ابرهه په امر باندې دنه تلو د غنمو اسود ابن مقصود چې به شاعرانو شاعریم کړي د عربو شاعرانو پای کې د بدی بیان کړي د جراغنوم دی الاسود ابن مقصود بیا ابرهه یو کس ولګو چې لغنمو حناطه الحميري او ته دې شکارو کې چې لاړشه او په دوی کې چې کم عزت ول انسان د غزم خپل راوړه دې قریشیانو کې چې کم عزت ول انسان د غزم خپل راوړه دنه غلاړه غوته وي چې ګوره بچا تاسو سره جنگ کول نه غواړي صرف د کور اورانی او بیازي نور دغه تاسو سره هیڅ کار نشتی نه تاسو ته سوي نه تاسو بچو ته نه تاسو خزو ته خود د کور اورانی او بیازي دوی مده چې تاسو کې کم سره عزتمنی مشري هغه ماته وخای نو خلکو اشاره وکړه عبدالمطلب ته چې دی په مونږ کې مشر دی او دی په مونږ کې درون انسان دی نه هغه ته چې کله خبره ورسېده عبدالمطلب ته چې ابرهه ته غواړي نو زه دا خبرو کو والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقه منګو جنگ نکول غواړو د ابرهه سره او نه زموږ سره کومه طاقت شته چې هغه سره جنگ وکړو هذا بيت الله در الله کور دی او بیت خلیله ابراهیم علیه السلام او د الله د ملګری د ابراهیم علیه السلام کور دی نو کله منه کینو الله به منکی او که الله پرې خو دونو زموږ سره دغه طاقت نشي چې مونږه منکو نو دې حناتو ته ویل کوم کسره لګلو د ابرهه وی تراشه ما سره غړي غواړي ابرهه ته غواړي راشه نو کله چې د ابرهه خواته ورغه عبدالمطلب او عبدالمطلب یو داسې انسانو جسیم او خپل انسانو باروع به انسانو د شکل نه مخکلو ناس ته پاسته هم ډېر درنه و مشر سره او د قوم مشر نو ابرهه چې کله د ولیدنو په ابرهه باندې مې ورو برا پریوتو او ابرهه راکوشو د خپل تخت نه یا د خپل کرسۍ نه او د سره په ځمکه باندې کېناس او بیا غ ترجمان ته وی چې قل له ما حاجتک دنه تاسو کې استسغواړي لکه ستا سره ده مونږ ته سوي ځکه چې ته مشري دې چې کوم ابرهه د معلومول غواړي چې دوی سره ده که دوی جنگ کوي دا یو به خپل جواب که دوی جنگ نه کوي د مخ نه لري کی دا یو به خپل جواب نه هغه ته وی چې د ترجمان ته وی چې دی باچا سبته و ان حاجتي ان يرد علي الملك 200 بعير اصابها لي ابرهه ته و چې زما د 200 خان مال راکی دغه زما خان دی او دا غستی ترجمان چې کله ابرهه ته خبر وکړه ابرهه په تعجب کې پرې وته به دوی چې لقد كنت اعجبتني حين رايتك ما چې تولید نزل په تعجب کې پرې وته
خو سره د دې سپک ښکاره شوې حين کلمتني اتکلمني فی 200 بعیر د سپک راته ښکاره شو ته 200 اوښانو غم وړی وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك او هغه کور دې پرېښود د هغې څه تذکره دې ونه کړه چې هغه ستا هم دین دی او ستا د پلار نیکه هم دین دی نو ما خو وایي چې دی به چېرته ما سره خبرې کوي د دې کور په باره کې هغه ته ما سره خبرې دغه په باره کې دې شروع کړه د اوښانو په باره کې نو عبدالمطلب ورته هغه تاریخي خبره وکړه چې هغه تاریخ یاد ساتلې ده إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه زوید اوخانو رب یما دغوی مشریم یعنی دغوی مالک یما ځکه دغې تپوس کوم او د دې کور یو مالک ته هغه به د دې کور تپوس کوي او بیا ورته دغه وایي چې انت وذاک ته دغه کور دی اوس پوه شئ څه کوئ زما خو طاقت نه رسي خو زما دغه 200 اوښان دغه ماله واپس راکړه بعض سیرتونو کې داسې هم راځي چې عبدالمطلب سره مخوریز کسان نور هم تلي نو ابرهه ته یې داسې ووایي چې تا له به موږ د خپلو مالونو نه 3 حصه درکړو او ته د دې کور نه واپس ابرهه ورته ووایي چې زه په هېڅ طریقه باندې د کور نه واپس کېږم نو بیا ورته عبدالمطلب دغه خبر وکړه چې زما د اوښان ماله راکړه عبدالمطلب چې کله واپس راغی قریش ته نو هغو ته امر وکړو چې تاسو د مکې نه وځئ او په غرونو کې پټ شي او هلته کښېنئ ځان سره خپل بچي او ښځې دوی هم بوځئ او بیا لاړ د کعبې خوا کې ودرېدو او د کعبې غلاف هغه یې ونیو یا د کعبې دروازه یې ونیوه او په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی ته جړه وکړه او منت او زاري وکړه یا الله ستا کور دی چې نن پې د صلیب غالبه نه شي او زموږ څه طاقت نه رسي دغه جړه یې هلته وکړه دغه دعاګانې وغوښتې او د هغې نه بعد بیا لاړ دېس کې یو فایده د ساتي چې ګورې دوم الله خپل رب مني او الله خالق او رازق مني او دا پته چې دغه کور دی خو فرق دا دی چې دوی د الله سره په عبادت کې نور خلک شریک کوي دا په موږ او په کې فرق دی نو د نن سبا چې کوم مشرکان دي دوی ته چې کله ووایي چې د مکې مشرکانو به داسې کول وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو سره یو شان کوئ موږ خو منو چې الله خالق دی الله رازق دی الله رب دی الله پیدا کوونکی نو دا خبرې خو دوی مني دا اوس چې عبدالمطلب ته وګوره راغی د کعبې خواته د کعبې دروازې سره ودرېدو په جړا شو دعا یې وغوښته نو بیا ولې دی کافر دی ولې دی مشرک دی مشرک دی په دې دی چې د الله په دې بندګۍ کې د نور خلکو لم برخې ویسې ورکړي چاته سپارشیان وي او چاته د وی د الله نازولي دي او څوک سي دي او څوک سي دي او دغه خبرې د نن سبا مشرکان هم کوي او انشاءالله د واقعي په آخر کې به زه تاسو ته دا خبره بیان کما چې د مکې مشرکان د نن سبا مشرکان نه غوره وو هغه دې واقع نه د فایده راوځي چې د مکې مشرکان د نن سبا د مشرکانو نه ډېر غوره وو لږ نه ډېر زیات یې غوره وو عبدالمطلب په دغه ځای کې دا جړاګانې وکړې او دا دعاګانې وغوښتې او بیا لاړو د غرونو په دې سرونو ناست او بعض سیرتونو کې داسې هم راځي سبحان الله وی دوی 100 اوښان د الله د کور سره خوا کې پرېښودو او هغې ته هغه میلونه په غاړه کړي وو کله چې اوښ بوزي یا څاروی بوزي د الله دپاره د کعبې په خوا کې حلالې هغې ته په غاړه کې څه شی اچو امیل به ورته څه شی به ورته واچو نښه چې څوک ورته څه ونه وایي نو دې له به چا لاس نشي وړلی نو دې مشرکانو داسې چل وکړو عبدالمطلب دلې چې 100 اوښانې د کعبې بلې خوا کې پرېښودو دی د الله دپاره پرېښودو و هغو ته یې د نښې مو واچولې د دې دپاره که چېرته د ابرهه په لښکر کې څوک په دوی باندې حمله وکړي نو چې الله یې تباه کړي ځکه چې هغو دا وایي چې څوک داسې څاروو ته څه وایي نو الله یې تباه کوي نو د هغې دپاره 100 اوښان د کعبې په دې خوا کې پرېښودو چپ چاپې راوګرځېدو راګرځېدو چې دوی کې څوک دوی ته څه ووایي نو الله سبحانه وتعالی پرې عذاب راولي سحر بیا ابرهه ځان تیار کو چې هغه دې مکې ته ننوځي او خپل هتي هغه یې تیار کو چې د هغه نوم محمود د مینا او د مزدلفې په دې منځ کې په دغه ځای کې د هاتي دوی مخامخ کو د کعبې ته
نو په دغه ټیم کې نفیل ابن حبیب راغی. دی نفیل دا چلو کو چې د دې هتی په دې غوږ کې دا خبره وکړه وی کېنه. دوی دا خبره د دې هتی په دې غوږ کې وکړه او د هغې نه بعد به نفیل لاړ او د غرونو د بره وختو. چې څنګه دا خبره وکړه سبحان الله هغه هتی کېناستو او دوی پې څه کوشش وکړو چې دا هتی پاسې خو هتی نه پاسېدو او چې کله به د هغه مخه یمن ته کړه یا به پاسېدو روان بشو. چې مخه به کعبې ته کړه کېناست، شام طرف ته به کو روان بشو، کعبې ته بیا به کېناست. تر دې چې سیرت کې راځي چې په وسپنو باندې دغه د سر وو چې دی روان شي خو هتی د سره د خپل زینه لقیدوم نه. دوی په دغه حال کې و چې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې مرغان راولېږل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل. د دې مرغانو چې هر یو سره درې کاڼي وو، دوه په دې خپلو پنجو کې نیولي او یو به ورسره په دې مکوخه کې یا په دې خوله کې وه او دا به په دوی باندې راغوځارل چې په کم یو باندې به ولګېدو یا خو به په ځي باندې مړ کېدو او یا به ریجېدو. د دوی کې به یو کېده، یا به مړ کېدو یا به ریجېدو. نو په دغه کې دوی چغې کړې نفیل چېرته لاړ؟ کوم چې دوی ځان سره قیدي راوست وی نفیل چېرته لاړ چې اوس موږ ته لار سیده کړي چې د دې ځای نه واپس وځو. او نفیل د غره په څوکه کې ناست دی او سره قریش ناستی، د حجاز عرب ټول ناستی او دې ناشنا واقعي ته ګوري چې الله سبحانه وتعالی څنګه یو قوم تباه کوي. بس دا به ناشنا منظر او ناشنا حالات به چې دوی په خپلو سترګو باندې ویني چې الله سبحانه وتعالی ابرهه او د هغه لښکر هغه څنګه تباه کوي. په هغه ټیم کې بیا د نفیل شعرونه ویلي ډېر مزدار هغه ټول نه ځمه خو په آخر کې به داسې وي فکل القوم تسأل عن نفیل کأن علی للحبشان دینه. وی هر سړی تپوس کوي د نفیل په باره کې ته به وایي چې د حبشیانو چې ته په ما باندې قرض پاتې دی ځکه زما تپوس کوي. هغو خو ته ضرورت و چې دی اوس موږ ته الله رسیده کړي. همدغه حالاتو په دوی باندې د مرغانو د کاڼي راورول او دوی منډې کړې او د خپل هتیان او د هر څه ځان سره واپس روان کړو. نو بعض خو ما ووایي چې په دې ځي باندې بالکل ریزه ریزه شو او بعض داسې وو چې هغوی به رو رو ریجېدو، رو رو به خاورې کېدو. ابراهیم په دې کاڼي باندې لګېدلی او هغه سیرت کې راځي چې هغه رو رو ریجېدو په ځي باندې نه دی مړ شوی. وی چې کله واپس صنعا ته راورسېدو نو د هغه نه چرګوړی ورته کې جوړ شوی او بیا د سینه وشلېده او د هغې نه د زړه دقه شان بهر ته راووتو. د هغه وخته پورې د ده د جسم نه یو اندام چې دی هغه وړېدو. چې کله واپس خپل ځای ته ورسېدو په ډېر مشکلاتو سره په ډېر تکلیف کې دی واپس ورسېدو. چې څنګه دی ورسېدو نو مثلو فرخ الطائر داسې چرګوړی ورته کې دی جوړ شوی او بالکل راټول شوی. نو بیا د سینه وشلېده، د سینې چې څنګه وشلېده او د خېټه نو د هغې نه د زړه کلمې د هر څه بهر ته راووتو. نو په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی مردار کو. دا واقعه د عبدالمطلب په ژوند کې راغلی وه او کله چې دا واقعه راغله نو د خلکو په نظر کې د کعبې تعظیم او مقام هغه ښه ډېر شو، ښه سیوا شو، یقیني ښه مضبوط شو چې د الله سبحانه وتعالی کور دی او الله یې حفاظت کوي. په دې واقعه کې یو څو فایدې، اگر که فایدې به ډېرې خو یو څو ته اشاره کوو. دا واقعه دې لپاره وه چې الله سبحانه وتعالی د خلکو ته دا راښکاره کړي چې دا زما کور دی، د دې به عزت کوئ، د دې به احترام کوئ. او قریشو د الله سبحانه وتعالی د کور احترام کوو چې هغه د یو څو واقعاتو نه ښکاره کېږي. یو ده چې کله ابرهه کنیسه جوړه کړه په یمن کې نو د دوی نه څه کسان لاړو یا یې وسېځله او یا یې پکې اودس ماتی وکړو. د هغوی نور څه اوس نه رسېدو خو دا طاقت یې و نو دغه یې وکړو. او نن سبا چې کوم مشرکان دي بیا زموږ په دې ملک کې زه تر خپل ملک خبره کومه د دوی سره د کعبې دومره احترام نشتی لکه څومره چې
لکه څومره احترام چې دوی د قبرونو کوي او د درګاهونو کوي او د دې خاورو د ډیری کوي. ښه باقاعده په بعضو علاقو کې د قبرونو طواف کیږي او حج پکې هم کیږي. ښه د زمزم اوبه وله جوړې کړي او ښه جمرات پکې شته چې هغه ویډیوګانې نن سبا په انټرنیټ باندې چلیږي راچلیږي او هر سړی لیدلی. او دغه مشرکان ښه دي که دا ښه دي؟ دا دې ښه دي. دا مشرکان قریش والا د دې مشرکانو نه کم چې د نن سبا دي دوی نه غوره دي، ځکه چې دوی خفه کېږي د الله سبحانه وتعالی په کور باندې او دی نه منله چې د الله سبحانه وتعالی کور دی او بل سړی د الله کور جوړوي. نو دې قبر پرستو او دې صوفیانو ښه باقاعده د قبرونو طوافونه او حجونه او عمرې ته شروع کړي دي او غیرت یې په زړه کې نه راځي. چې کله درته ووایي چې د مکې په مشرکانو باندې الله دې سرت کړی نو دی به سور شي شین شي تا ته وایي لکه زه د مکې د مشرکانو په شان یم. ته د هغو په شان نه یې، ته د هغوی نه بدتر یې. دا جواب وله ورکوه. هغوی ستا نه غوره وو. دا کم شرک چې نن سبا کېږي دا د مکې مشرکانو هم نه دی کړی. د ذکر عبادت پکې کېږي، د سړي د ذکر داسې چې د ابولهب کړي، ابو جهل چېرته دا چل کړی، د عبدالمطلب دلې چېرته دا چلونه کړي. د زنانه د فرج بندګي پکې کېږي، د شادو بندګي کېږي، د میږي بندګي کېږي، د منګک بندګي کېږي. یو لغړ سړی ناسي لیونی دغه بندګي کېږي. نو د دوی نه دغه خلک غوره دي، دغه خو هېڅ شک نشته. داسې حالات به ته ویني، واقعي به ویني چې انسان حیران شي چې د دوی دماغ ګوره کوم ځای ته تللی دی. یو سړی به لغړ توغړ ناسي لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستی دقه شان، او زنانه یې خواله راځي او ماشومانان یې خواله راځي او د ده نه غواړي ماله بچي راکړه او څوک ورته وایي زما باندې چا جادو کړی دی او څوک وایي زه بیماره یم او څوک څو خلک وایي د ده په باره کې خبرې مه کوه ګنې تباه به برباد بشي. نو دا کار هغوی هم نه دی کړی، دا کار هغوی هم نه دی کړی. دا کوم کار چې د نن سبا دا مشرکان کوي، هغوی د الله سبحانه وتعالی د کور ډېر تعظیم کوه. بل دا چې هغوی چې د چا بندګي کوله د کومو بوتانو، نو هغه خو به یا د نیک سړي په نوم باندې و، لکه د پیغمبرانو په نوم به، یا به د ملایکو په نوم، یا د یو داسې سړي په نوم چې هغه به نیک انسان او نیک تاریخ به و د هغه، او یا به د ګټې د ونې بندګي به یې کوله چې هغې چېرته ګناه نه ده کړې. او زمونږ هغه به پراته یو پلید شي ته چې هغه له خپله کلمه ویل نه ورځي، هغه ته دا نه ده پته چې کلمه به څه وي، د کلمې څه مطلب دی. او دوی ته پراته او په خپله مني چې زمونږ پیر صاحب چې دی لمونځ اودس نه کوي، دی د عقیدې نه دی خبر، چرس مرس ښه په درګاه کې داسې دب کشکي چې تپوس یې مه کوه، او بیا ورته هم دوی پراته. الله سبحانه وتعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. دغه شان په دې واقعي کې دا فایده د رسول صلی الله علیه وسلم عزت الله راښکاره کړو چې صبر یو غټ انسان پیدا کېدو والی. کم رب چې د دې کور رب دی، هم دغه رب به دا پیغمبر درلیږي. په دې کې دې واقعي ته اشاره، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې واقعې نه 50 ورځې وروسته یا 50 ورځې وروسته پیدا شوی. نو دا یې ساتئ ځان سره. رسول صلی الله علیه وسلم په عام الفیل کې پیدا شوی. د عام الفیل هغه کال چې د هتیانو والا واقعه راپېښه شوې وه، او د دې واقعې نه څو ورځې بعد پیدا شوی دی، 50 یا 55. بس سیرتونه 50 ذکر کې، بس 55 معمولی اختلاف دی. د هغې نه بعد رسول صلی پیدا شوی دی. دلیل دی په دې باندې چې دا واقعا د دې دپاره شوې ده. دغه شان په دې کې دا فایده چې ظالم چرته هم نشي کامیاب کېدی. ظالمان به الله سبحانه وتعالی تباه کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. دغه شان رانیولي د الله کله چې یو کلي والا ظلم شروع کړي، یو قوم ظلم شروع کړي، الله یې دغه شان تباه کوي. وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة. الله څومره کلمات تباه کړي چې هغوی ظلم والا، وانشأنا بعدها قوما آخرين، وروسته پسې بیا ما نور قومونه راوستي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها.
الله وی کم کلی چې ظلم کړی دی کم قوم چې ظلم کړی دی لار شي کورونه ویری ا کورونه ټول ورېدلی په چتونو باندې پراته وبئر معطلة وقصر مشيد الله وی الته ورشي کورونه ټول لغوي کتر ورېدلی پراته دي دغه غ محلونه او غ بنگلي غ خالی به ویني او کویان چې دغه شړشوي دي وچوي دي سومالته نشته الله سبحانه وتعالى چرته ظالم نه پریده یو ټیمه پوری کوو خلور کې دغه جدا مسله ده خو چې راویني چې نو به سم را نشي نه ده بدی کې فائدہ بل فائدہ غدا چې نن سبا قسم خبرې کیږي د دې مبارک ملک مبارکي د بلد الحرمین مبارکي چې دا دیسی شو دوبه خراب شي او دا به دیسی شي او دغه پلاني ملک ولا برای شي او هغه به دا چلوږي هغه به دغه چلوږي د ستا ایمان دی او زمونږ د ایمان دی کم رب چې هغه وخت کې د کور حفاظت کړو او اتیان ورته تبا کړو هغه رب وسوم ژوندې دی او همیشه به ژوندې هغه رب د خپل کور د رسول سم د خار او د دې موحدینو حفاظت کوي دا د کمزوري ایمانونو ولا خبري بس پلانې ملک به عملو کی او پلانې براشي او ملک به تباشي او ملک به دیسی شو کمزې کې چې حرمین دي مکه او مدینه ان شاء الله هغه علاقه به چرته نه خرابي او الله سبحانه وتعالى به د حفاظت کوي او د الله د حفاظت نه بعد به د مسلمانانو ویني باغې باندې بیا قربان دي او په دې باندې موږ الله ګوا کو چې د حرمینو لپاره مخفل مور پلارم قربانو خپل وینم قربانو د خپل جسم په ټوکړي ټوکړي کړی دی په دفاع کې وجه دا ده چې دلته حرمین دي وجه دا ده چې د اسلام مرکز دی وجه دا ده چې دلته موحدین خلق پاتې کیږي وجه دا ده چې دې ملک د الله د توفیق نه بعد هر زیت دین رسول دی دین په کارونو کې مرسته کړې ده اوس ته دومره په اړه اسانه باندې وای چې دا به خراب شي او خان دی وسرم الله به خیر ساتي دلته زموږ د رب کور دی دلته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خار دی دلته دغه قبر دی دلته صحابه کرامو ژوند تیر کړي دلته د توحید رڼا راښکاره شوې ده دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت رڼا راښکاره شوې ده د ملک په هر ځای کې جمعهونه جوړ کړي د ملک په هر ځای کې قرانونه خواره کړي د ملک په هر ځای کې د علماو سره مرستې کړي د ملک په هر ځای کې د غریبانو سره منډي والي څنګه د مزر خرابي معمولی خبره کچه درایشي دغه نبی مونږه هغه دشمنان چې په ټي وي باندې سوي په خبرونو کې سوي مونږ بس دغه کار کوو په فیسبوک کې به شیر کوي حالات ډیر خطرناک دي شیر حالات خطرناک دي وي اچي به خبر شي دا خبر چې ته يهودي جوړ کړي یا دا خبر چې ته شیعه جوړ کړي صرف د مسلمانان یری صرف د مسلمانان خرابوي ابو العلماء لګیو ما سره پاکستان علماو پنجاب او چې دا بس کېږي حالات خو دې چې موت یې د تاسو ته دي ځکاري زه په سعودي عرب کې د ناسم دومره امن او امان دي چې تاسو ما کوه دغه چې تاسو د خبرونو مال غلي شي د ټیویان بند کې د فیسبوک بند کې چې خیر خیریت دې کنه لري الله سبحانه وتعالى مسلمانان دومره زر نه ځای کوي دومره زر زموږ د خپل رب نه یقین ختم شي د اوسه پوری ساتره مخکې هم ساتي ان شاء الله او همیشه به دې زمکه باندې امن او امانی د حرمینو برکت ته او د حرمینو دراس او د خپل مرکز د پاره په زړونو کې غیرت را پیدا کړي زموږ مرکز دی ګوره د مسلمانانو سنیانو مرکز حکم یو دی هغه د سعودي عرب دی الله سبحانه وتعالى د دې ملک حفاظت کوي او الله سبحانه وتعالى چې څوک د دې ملک د لپاره بد اراده لري الله سبحانه وتعالى په خپل اراده کې د سي ناکام کی لکه څنګه چې ابرهه او دغه لخر ناکام کړیو دغه نه بعد بیا رجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش له رسول صلی الله علیه وسلم د دې واقعینا 50 ورځې بعد یا 50 ورځې بعد پیدا شوه د یوم الاثنين ورځوا یوم الاثنين کوم ورځ ته وي د پیر ورځوا یا د ګل ورځوا او د سحر ټیمو چې الله سبحانه وتعالى درنا دی دنیا ته راولېګره او په دغه وخت کې د کسرا باچا نوشروان نوم چې و دغه سلويخ کال د باچایي شیو او دغه ورځ د میلادي تاریخ مطابق
د اپریل میاشت وه 20 اپریلو او 1501 کالو میلادي تاریخ انګریزي تاریخ چې ته موږ وایو 1501 او میاشت کومه وه اپریل او ورځ چې دی نو هغه یا شلمه وه او یا 20 ورځ وه او د عربي تاریخ چې کوم دی په دې کې د سیرت والا اختلاف دی په دې کې د فائدې لپاره یو څو خبرې ذکر کوم د سیرت والا په دې خبر باندې اتفاق دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه کال پیدا شوی دی په کوم کال چې د هتیان والا واقعه را پیښه شوې او د دې نه مخکې که یو سړی دا وایي دا تپوس وکړي چې څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم په تاریخ پیدایش کې اختلاف دی او هغه دومره غټ پیغمبر دی پکار دی چې هغه تاریخ محفوظ ساتلی شي بیا به کې د اختلاف د کوم ځای نه راغی جواب د هغې دا دی سبحان الله په کوم ټیم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو چاته دا پته نه وه چې دی به په مستقبل کې دومره غټ انسان وي او که خلکو ته پته وی چې دا به پیغمبر دی د هر څه به نوټ شوی وی خو په هغه ټیم کې خو چاته دا احساس نه و چې دا یو داسې انسان پیدا شو چې د ده په لاس باندې به الله سبحانه وتعالی د دنیا ته هدایت نصیبوي دا خو چاته پته نه وکړ کله چې بیا رسول صلی د پیغمبري میلاو شوه 40 کاله بعد نو خلک بیا هغه شاته سوچونه شروع کړو چې دی به په کوم ورځ پیدا شوی په کوم وخت به پیدا شوی بعض خبرې به رسول صلی په خپله بیان کړي دي د هغه نه تپوسونه شوي دي چې دا څنګه و دا څنګه و بعض خبرې د رسول صلی معاصرینو کوم چې په هغه وخت کې وو هغوی بیان کړي دي نو بعض داسې دي چې چا څه ویلي چا څه ویلي نو د هغې دلاسې اختلاف جوړ شوی په دې خبره ورسېدی که نه که په دغه ټیم کې پته وي چې دا به پیغمبري بیا خو به دا خبره بالکل نوټ کړې خو په ټیم خو دا پته نه و چې دا پیغمبر دی نو ځکه په دې کې اختلاف دی اولنی خبره دا یاد ساتئ چې په دې خو اتفاق دی چې کال هم دغه کال و په دې کې اختلاف دا نشته د هغې نه بعد په دې خبره باندې اتفاق دی چې ورځ د پیر ورځ وه نو په کال باندې اتفاق شو او په څه باندې ورځ باندې او حدیث کې راځي د ابو قتاده الانصاري حدیث ته په صحیح مسلم کې شته سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن صوم يوم الاثنين رسول الله د پیر د ورځې د روزنی و چا دې تاسو کې یا رسول الله ولي وی ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه وی دا ورځ چې زبه کې پیدا شوم او په دغه ورځ ما د پیغمبري ملاو شوی و دا رسول په خپل ویوس چې دا ورځ چې زبه کې پیدا شوم نو دا اتفاقی مسله شو بیا د میاش په باره کې جمهور العلماء او مشهور خبره هم دغه سیده غدار چې د ربیع الاول میاش و کوم چې اوس روانه ده یو سورې بعد برازي ربیع الاول لا میاش بعض علما دا وایي څوک چې د رمضان میاش و څوک د سفر میاش و خو دا کمزوري خبرې معروف خبره او د غالبا سیرت والو تاریخ والو هغه دا چې د میاش کوم میاش و ربیع الاول نو کال کم کال له عام الفیل ورز د پیرو شو او میاش ربیع الاول میاش و د درې خبرې واضح شو په تاریخ کې اختلاف دی ربیع الاول سوی موجه رسول پیدا شو نو بعض علما وایي چې لسم تاریخو بعض وایي نهم تاریخو بعض وایي دولسم تاریخو بعض وایي اتم تاریخو او بعض وایي دویم تاریخو دا اقوال دی په دې کې د سیرت والو په دې کې مشهور قول هغه دی چې رسول په کوم تاریخ پیدا شوی دی په امت کې مشهور قول هغه دی چې په 12 ربیع الاول باندې رسول پیدا شوی او د دلایلو پرنا کې مضبوط قول دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په 9 ربیع الاول پیدا شوی او دغه وجه ده یو عالم تیر شوی دی د مصر یو غټ عالم محمود باشا الفلکی چې هغه سره د فلکیاتو د علم او هغه د حساب لګولې ټول هغه سره علم د جغرافیې د ریاضیات د فلکیاتو او غړ ابحاث هغه لیکلي چې هغه مړ شوی دی په 1885 کال کې هغه د حساب لګولې ټول لکه جغرافیې په نظر سره بیا د فلکیاتو په نظر سره دا ټول حساب چې هغه لګولې دی ناغوي دغه میاشت ده د بالکل د ربیع الاول میاشت ثابتي او انګریزي میاشت اپریل راځي او کال 1501 او یا راځي میلادي او هجری
کال هم دغه راځي په کم کال چې اتیان ولا واقعه را پېښه شوې ده میاشت ربیع الاول راځي او ورځ نهم راځي اجي کوم حساب کړي او به نور علما هم دې له ترجیح ورکړي ده زما خپل ځاني زړه په دې باندې مطمئن دی ول علم عند الله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه پر ربیع الاول کې په کوم ورځ پیدا شوی دی په نهم ورځ پیدا شوی په نهم تاریخ رسول صلی الله علیه ربیع الاول په میاشت کې په نهم تاریخ پیدا شوی او د پیر په ورځ په دې کې اختلاف نشته په ورځ کې چې د پیر ورځ دا غیر وخت په دې باندې اتفاق دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ مړل ورځ کوم ورځ د پیر ورځ ور په پیر باندې پیدا شوی په پیر باندې مړ شوی او په دې باندې اتفاق دی چې یو لسم کالو د هجرت ان شاء الله د وفات تفصیل خو په اخره کې راځي چې کله موږ د سیرت پوره کوو الله سبحانه موږ له توفیق راکړي چې ورس نو په دې باندې اتفاق شو او په دې باندې هم اتفاق ته د جمهور العلماء دا مذهب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول باندې وفات شوی نو دا خبره صحیح ده چې رسول الله وفات شوی ربیع الاول په میاشت کې دی او د پیر ورځ او تاریخ سو دولسم تاریخ او کال سویمو یو لسم د هجری د پیدایش تاریخ مضبوط قول هغه نه هم نه نبی دا کم خلک چې لګیا دی او د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې د اخترونه مناوي د دوی نه د تاسو کول غواړي چې تاسو په مرګ باندې خوشاله یې که په پیدایش باندې خوشاله یې دا تاسو کول غواړي کنه ځکه چې دا خو یقیني دی چې په دې ورځ مړلې او دا شکی دی چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی نه تاسو څه کوئ خوشحالي کوئ د رسول صلی په پیدایش که خوشحالي کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې دا یو بدعت بدعت الاحتفال بمولد النبي صلی الله علیه وسلم او په دې باندې زما یو تفصیلی بیان دی هغه ووري به کې ما ټول تفصیل بیان کړه هم مختصر ده او د ورځې مر رواني دي نو دا په ډیر خو وخت کې د موضوع مخې ته رااله ربیع الاول لمه شروع کېدو ولا او درزه بلګي خلک ځان تیاری لګي کیکونه او وې دومره تنه او دومره کیلو کیک پخښې دی وې د رسول صلی الله د پیدایش په خوشاله کې او خلک د لوګي نه مړ شو دا اختر چې هغه اختر دی په هغه ورځ چې کوم ورځ رسول صلی الله پیدا شوی د اختر په شریعت کې نشته په شریعت کې دوه اخترونه دي یو ته عید الاضحى ولکی او بل ته عید الفطر ولکی عید الاضحى او عید الفطر درې مختر په شریعت کې نشته او عبادت چې کوم دي کنه عبادت دا په دلیل سره کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واضح کړې ده چې دی عبادت دلیل نه نو دا عبادت مردود ده بدعت رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په صحیح بخاری کې دا حدیث ته عائشہ رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین کې د شکارو کو چې په دې کې نه وو نو دا مردود دی اوس دا کم خلک چې دا اختر مناوي یا المنزي هغه دې ته عبادت وای کنه وای ټول ته عبادت وای کنه د ثواب په نیت کې کنه نو چې عبادت وته وای نو اوس به دلیل خې ځکه چې په عادتو کې بدعت جایز دی خو په عبادتو کې بدعت نه دی جایز ولې ځکه چې عبادتو لپاره دلیل پکار دی بل خبره ده قرآن کې خو نشتی په حدیثونو کې نشتی صحابه کرام هم دا کار نه دی کړی او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د زمکه په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه بعد چې څوک زیات مين دي هغه څوک دي هغه د صحابه کرام دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ثابت د عمر بن خطاب نه ثابت د عثمان بن عفان نه ثابت د علی بن ابي طالب رضی الله عنه ثابت نه چې هغه دا کار نه کړي مو ته څنګه کو به دا کم خلک چې دا چې وی چې سلور امامان کته او سلور امامان بره دي سلور امامان نم دانې ثابت چې هغه دا کار کړي د دین چې څومره مشران تیر شوی دي سلف صالحین په خیر القرون کې هغه خلک چې رسول الله صفات کړي وي غوړ خلک هغه دي چې زماني ولدي او بیا په دوی پسې او بیا په دوی پسې دا خلک چې رسول الله چې غوړ خلک دي په دوی کې دا د سره ثابت نه دي چې هغه په دې ورځ باندې اختر جوړ کړي نبی د کوم ځای نه دا خبره رااله حالانکه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا
پیغمبر چې د سی ویلي هغه کوي چې سره منه کړی هغه عین منه شي نو پیغمبر خو په یو ځای کې دانه دی ویلي مونږ ته او نه دا کار کړی دی چې په یوم پیدایش باندې خوشحالي منو کړی بل خبره دا ډیره د خوشحالي خبره ده د رسول الله د پیدایش کنه دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې په کوم ورځ رسول الله پیغمبر شوی دی دا چې پیغمبر شوی دا ډیره د خوشحالي ورځ ده نو بیا په دې ورځ اختر مناوال پکار دي نه هغه لار مضبوطه رانیو پکار دي موږ لا کوم لار چې د رسول الله او صحابه کرام او رسول الله په حدیث کې سوی مشهور حدیث ته امام ابو داود راوړی علیکم بسنتی وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین او زموږ لار مضبوط راونی سي د رسولو خلفای راشدین لار راونی سي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ مضبوط راونی سي جامع د غخونه به بند کړي واياكم ومحدثات الامور رسول الله ګوره يرومم ځان ساتي د نوي کارونو نه په دین کې فإن كل محدثة بدعة یقینا هر نوې کار څه شی دی بدعت ته وكل بدعة ضلالة او هر بدعت سره گمراهی ده دا د رسول الله فیصله ده بعض ویني چې دا بدعت حسنه ده کم بدعت ده حسنه رسول الله كل بدعة ضلالة هر بدعت گمراهی ده د په گمراهیانو کې خ گمراهی بیانې د چې د کېدیش چې یو شی گمراهی شي نو خپګه د کم زین رانو صحابه کرام به د منهج موږ ته څنګه بیان کړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ناشنا خبره کړي سوی و اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وزمن په نقش قدم روان شي د کشرونو ته نصيحت کوي زمن په نقش قدم روان شي په دین کې نوي کارونه مکوي دین واضح شوی دی فقد كفيتم تاسو هیڅ ضرورت نشي چې نوي مسلې به راوړي ځکه چې الله ویلي اليوم اكملت لكم دينكم ما دین ساسو پورا کړي حذیفه بن الیمان رضی الله عنه خبره کوله وی هر عبادت چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو نه کړي فلا تتعبدوها نتاسو مکوي ولی وی ځکه چې هغه د کشرانو د سندې پرې خو دي سندې پرې خو مطلب هغه دین ټول واضح کړي نه جو صحابه کرامو یو کار نه کړي نو ته څنګه کې بیا حذیفه بن الیمان رضی الله عنه فتقوا الله يا معشر القراء و اے قاریانو د الله نه ویریږي وخذوا طريق من كان قبلكم او په غلار باندې روان شي کم خلک چې تاسو نه مخ کې تیر شي دا په لار روان شي تش عبد الله بن عمر بدا خبره کوله كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه هر بدعت گمراهی ده اگر که خلک وته خوي درشنده نصیحت عبد الله بن عباس هم کړي امام سفیان ثوری رحم الله بدا خبره کوله به بدعت د شیطان ډیر خوخي د عام ګنا نه ولي دا بدعتي چې بدعت کوي نو د دینداري بنیت کوي نو دی پر خوده ګران دي اوس یو سړی زنا کوي ولې بالله یو سړی شراب سکي یو سړی قتل کوي ناغه په خپل منی چې غلط کار کو خدا کم سړی چې دا اخترونه کوي او دا بدعتونه کوي ناغه دې ته ګناه نه وي ناغه پری دینه امام احمد بن حنبل رحم الله با اکثر دا اشعار د ځان سره وی او د خپل اشعار دي دین النبي محمد اخبار نعم المطيه للفتى الاثار و د محمد صلی الله علیه وسلم دین چې دغه حدیث دي اثار دغه حدیث دي په دلایل سره واضح دین دی لا ترغبن عن الحديث واهله فالراي ليل والحديث نهار و چرته د حدیث او د اهل حدیث نو وانه وړي ګوره ځکه چې حدیث رڼا ده او رای بیانول د شپه ده نو کمزګي شپه او کمزګي رڼا ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس بازغه لها انوار او کله کله یو جاهل سره هدایت غلارتي پټ پاتې شي حالانکه نور چې د خوازه هر سره یې نه نه دا اوس د کمې په دې سړی کې دی چې چا حق پټ پاتې شو دومره علما او دومره حق بیانول کی او د پغې کې د نه چې دغه حق چې هغه پټ پاتې شوی نو مختصر دا تاسو ته موجي تفصیل ما مخکې کړی مختصر دا چې دا کار بدعت ته او دا په اصل کې د دې لپاره کېږي دا به کې فائدہ وري چې د شیعاګانو عقاید په کې د نخوري ځکه چې دا کار اولنې چې چا کړی دی هغه ته فاطمیین ویل کېږي په سلورم پیړۍ کې یعنی 400 کال بعد دا کار شوی د رسول الله د وفات نه 100 کال بعد 400 کال خلکو نه کړي دا 400 کال چې نه کړي د ګمراهۍ باندې
نو د فاطمیین ایجاد کړی د فاطمیین دوی مبارک علما وایي چې د روافض او شیعاګانو بدترین عقیده ولا خلکو نن څو وخت د کوشش جاره بل چې د پیران میران د مریدان دوی به خپل تجارت کوي زیناکار بکی زیناګانی کوي یا بالله چرسیان بکی چرس کی سندر ولا بکی سندر یوري نو د دې قسمه کارون نه ځان ساتي په دې کې چې کوم خوراکونه تقسیمیږي دغه نه ځان ساتي او خپل کورونو کې مشرانو کې شرانو د ټولو ته دوی چې دا کار بدعت ته د رسول صلی الله علیه وسلم په شریعت کې نشته اخرنی خبره زموږ په درس کې هغه ده چې د خوازی شو چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی په کم کال کې عام الفیل ورځ د پیر او تاریخ نهم او میاش د ربیع الاول رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو نو مور دا وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو زمانه یو ناشنا رڼا راوته او دا غرنا د لاسه په شام کې چې کومې بنگلې وي او محلونه او الله سبحانه تعالی رڼا کړو دې شي رڼا الله راويسته د دې زنانه او دلیل له پدې او اشاره ده دې ته چې دې سړي د لاسه الله سبحانه تعالی د دنیا رڼا کوي او دا سړی به خلکو ته عقیده بیانوي دا سړی به خلکو ته الله سبحانه تعالی غو پیغام رسوي او دې سم ویل کېږي وي کوم وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو سوارلس برجونه د کسرا د مانی یا دغه د صدارتی محل درولیدو سوارلس برجونه هغه دنګ هغه رولیدو دغه د مانی یا د صدارتی محل په دغه ورځ رولیدو به کوم ورځ رسول سم پیدا شو مجوسیانو چې کوم ور لګولو او دغه بندگی به کول په دغه ورځ باندې د ور اچانک مړ شو او دغه شان یو زو چې هغه ته ساوا ویل کیږي دغه ساوا علاقه کې چې څومره کنيسي وي او ګیرجی وي هغه ټول ونړي بخپل راماتي شو دا یو ناشنا واقعه وزګي چې دومره غټ انسان پیدا شو دغه سره دا واقعیت راغله په دې کې بس خلک د درو قصې کوي او غوډه اشاره کو یو دا چې رسول سم پیدا شونه د سجدي په حالات کې وو په دې سند خبره ده بعض خلک وي ګوت اسمان ته نیولې و دا به سند خبره او بعض خلک وي چې د پیدایش له اسیر غلې و د فرعون بیبي او دغه شان اسیر غلې و مریم راغلې و د عیسی علی السلام مور د منګړت قصې د دې بعضو مولیانو دا کار د خلک جنول او د خلکو توجه ځانته راړول دغه لپاره که هر څه وي بیا او الحمدلله زموږ دغه طریقه نه دغه منهج نه کله چې توجه راوړو کنه راوړي او زمون کار دی حق واضح کول او حقیقت بیانول به دا خبره مشهور شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوی نو هغه سنت کړي شوی وو دا مشهور خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کړي شوی پیدا شوی نه دیو بارګي مختصر خبره ده چې درې اقوال لري په دې مسله کې یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کړي شوی پیدا شوی دویم دا چې جبرئیل علیہ السلام چې کله رسول صلی الله علیه وسلم له زړی انزو په ول پیر زمزم په وو هغه وخت کې سنت کړي او د رسول سم د زړی انزل زمزم په وو باندې ان شاء الله پر روان درس کې به تفصیل بیانو چې کله رسول سم د چا سره د حلیمه سره او بهر ته لګل امور الته دغه واقع راغلی او ان شاء الله په روان درس کې بیانول کی دریم خبره ده چې د دې نیکه سنت کړي لکه څنګه چې عام خلک سنت شي په دې درې وانو کې دا خبره به انتها کمزوري ده کوم خلک چې دا وي کوم علما یا کوم سیرت ولوي چې رسول الله سنت کړي شوی پیدا شي امام ابن القیم رحمه الله د دې خلکو دلایل را جمع کړي دوی به څومره دونه کړي او به دا خبره کړي ده وي په اصل کې یو سړی چې پیدا شي او ماشوم هغه سنت کړي شوی نو دا عیب دی د صفت نه دی دا خبره یې ساتي او به باغی باندې د عربو د جاهلیت د زماني بعض اشعار راوړي دي چې یو شاعر په یو سړی پورې خان دي دغه بدی بیانې نو بای کوله دا بدیم بیان کړي دا وې د چې پیدا شوی نو د سو سنت کړي شوی نو د صفت نه چې موږ بیان کو د رسول سم د پاره او قبل پر رسول صلی الله علیه وسلم دې پیدا شوی نو د رسول سم پورې خاص بیان نه ده اول خو خبر به سند ده خو موږ قبل پر دې شوی نو دا خاص نه ده ځکه چې وسوم دې خلک شتي زمونږ په دې وخت کې چې هغه دې مشومان دي پیدا شوی دي او سنت کړي شوی دي
نه دا خو بیا خاص نشو رسول سم پوری نه دا خبره به سند ده. دویمه خبره چې جبرئیل علیه السلام سنت کړي دې خبره مضبوط سند نشته. واقعي چې څومره راغلي چې جبرئیل لاغه او رسول سم زلوي زمزم په وبو باندې د غزي پوری قصه ده مخې ته بګی دا نشته کوم چې با سند دي چې به هغه سنت کو ده بګی نشته. نو صحیح خبره کومه پاتې شو چې نیکه سنت کړي دا صحیح خبره ده چې خپل نیکه سنت کړي څنګه چې عام خلک به سنت کول. کله چې دې پیدا شو نو دې مور ډاری کولې کو خپل نیکه پسې یعنی د دې رسول سم په نیکه پسې چې هغه عبدالمطلب دی او زیر او ورکوي نو سې دي شه هغه د خوشالۍ بسرو ګوخ کړاله ځکه چې زوی ترې شو زوی مړ شو کنه عبد الله او نو سې هم دي شي لکه زوی د زوی ځکه چې دا ماغه نسب د ماغه وینه او به چې خصوصا کله د زوی نه نبی د سړي په دغه نوسو باندې بالکل دغه زوی مینه ماتي نو د ځان سره واغستو خولي کو او کعبه ته دنه ویوړو او بس خلک دا خبره کوي رسول الله کعبه کې دنه پیدا شوی دم به سند خبره کعبه ته دنه ویوړو د الله شکر ادا کو او به بهر تر وستو نوم ولکه خود محمد او دا نوم په عربو کې ومنه خو الله سبحانه وتعالى په ځل کې دا واچول دا ناشنا نوم ولکه خود محمد او په ورځي سنت کو دغه سند ولا خبره ده. اخرنی خبره هغه ده اولنی زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مور نه بعد ته ور کړی دی هغه ثویبه ده او ثویبه د ابو لهب سوا د ابو لهب وینځوا او د دې یو زوی او دغه نوم مسروح نو په دغه ورځ کې د ثویبه مسروح لپاره ور کول نو رسول صلی الله علیه وسلم په ور کړو او د رسول صلی الله علیه وسلم مخ کې د ثویبه حمزه لم په ور کړیو او دغه شان ابو سلمہ لم په ور کړیو نه ابو سلمہ او حمزه د رسول صلی الله علیه وسلم رضائی رونه دي. خو دې ځکه یو خبر مخې تر لغه ته اشاره کوم ځکه چې به کې دي شراوند رسول کې دا خبر مخې تر نه شي. زمنګ په ملکونو کې او په علاقو کې خلک وایي چې ابو لهب الله وتعذب کم کړو د دې د لاسه ځکه چې دا وینځي بیا آزاد کړي و دا وینځي آزاد کړي و ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم پي ور کړي نو د دې د لاسه الله باغ باندې عذاب کم کو. دا خبره چې دا ورېدلې کنه ورېدل دا به سند خبره بلکې زموږ په ملک خو باز دي سي وي د سورۃ اللهب تلاوت بنکه په کم کې چې لای تبت یدا ابي لهب وتب ولي بدی کې ابو لهب یدی او ابو لهب چې نو هغه وین زاده کړی د رسول سره خ کړی وي د رسول په خوشحالي کې زاده کړی ده. نو مختصر دا خبره یاد ساتي دغه واقعا دا کوم چې بیان شوی ده چې عباس رضی الله عنه په خوب کې ابو لهب ولیدو په ډیر بد حال باندې ولیدو نو تپوسی تو کوی سدي حل نه غوي چې په ډیر بد حال یم الا د دې دلاس چې غفوی بم آزاد کړي ونه دغه دلاس سره تلک عذاب کم شوی واقع دي سیده تا واقع مرسل له سندن دا متصل نه ده یو کمزورتیا خو بدی کې ده بدی کې راوی دی عروه او عروه دا مرسل ذکر کړي نو عروه نه بعد چې کم راوی دی هغه د عروه سره ملاو شوی نه دویمه خبره ده چې عباس رنه خوب لیدل او په خوب باندې د قصې نه ثابتي نو خوبونو له اعتبار نشته تر دې چې علماو دا خبره لیکلي ده لکه امام نووي چې یو سړی دی د شپې خوب ولیدو چې سبا روزه ده لکه خلک وتري د سپومې کټوله او دې کس خوب ولیدو په خوب کې د رسول صلی الله علیه وسلم راغې او هغه ورته وی چې سبا څه ده روزه ده نو روزه به ها ان رسول صلی الله خوب باندې پریدو ها خوب له اعتبار نشته نو چې رسول صلی په خوب کې راشي او هغه وی چې روزه ده دا نه منل کی نه ابو لهب راشي وی زمان عذاب کم شه دا منل کی او حاشا وکله موږ د دوه یو ځکهونو خاصه خبره مثال د پاره تاسو ذکر کړی چې علماء دا خبره کړي دریمه الله په قران کې عامه فیصله کړي چې د کافرانو ز جهنم ته بوزو به دوی عذاب نه کوم نو دا خبره د قرانو خلاف هر چې ابو طالب دغه مبارک خو با سند روایت موجود دي چې ان شاء الله روان درسونه کې برایش دا خبره واضح شو دې سره به چې د خپل درسو اختتام ته ورسو ان شاء الله پر روان درس کې به دا دغه ځینې شروع کوو چې بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مور
رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې بهر ته ورېږو د دې لپاره چې دلته جبه زده کی او الته مضبوط شي ان شاء الله بیا هغه تفاصیل په غږ خپل ځبانی کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د قران او حدیث ته زده کړي او الله سبحانه وتعالى دې زموږ ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي خصوصا د سعودي عرب د پاکستان او افغانستان الله سبحانه وتعالى دې خاص حفاظت وکړي